اوس هم یعنې دا خبر ده چې زما اندازه دا ده چې افغانستان حکومت چې کوم دی نو هغه دې کې مخلص دی هغې صدر افغانستان حامد کرزي صاحب یوازې خپل خلک نه هلته کې چې راله هغې ډېر فوري طور یو کمیشن جوړ کړو خلکو سره رابطې وکړې د ډیورنډ د کرښې نه بره نه چې د ډیورنډ د کرښې نه لاندې هم د این پي د صدر اسفندیار ولی خان ته خط راولېږه مولانا فضل الرحمن ته خط راولېږه محمود خان ته خط راولېږه د ډیورنډ د کرښې نه لاندې هم افغانانو سره رابطې وکړې پاکستان اوس په مشکله چې کوم دی یو کمیشن جوړ کړو هغه خپله اولنۍ غونډه وکړه او صرف هغه کمیشن له دعوت ورکړی دی باید چې افغانستان په دې کې څونه فعال دی چې پاکستان هم دونه فعالیت ښودلی وي تاسو خو د دې جرګې نه د مثبتو نتیجو یوه هیله او تمه لرئ اما ډېر خلک دغسې یوه تمه او هیله ورته لري چې دغه جرګه به ډېر ښه رنګ راوړي خو بل لور ته داسې ویل کېږي چې په د پاکستان لخوا چې کوم کمیسیون ټاکل شوی دی په هغه کمیسیون کې داسې خلک اخیستل شوي دي چې هغه د جرګو خلک نه دي د قومونو د منځ نه دي انتخاب شوي هغه د دې ګورنمنټ یا د دې حکومت د پالیسیو خلک دي که چېرته رښتیا هم داسې خلک پکې نو بیا به د داسې یوې جرګې نه څنګه د مثبتو نتیجو تمه وشي لکه څه چې ما وویې چې زه خپل ځاني ذاتي طور هم پارټي هم په دې رنګ ورته ګوري این پي هم چې کوم دی په دې رنګ ورته ګوري چې زموږ په نسبت باندې دا یو مثبت قدم اخیستی شوی دی د دې خپل اثرات راغلي دي اب اوس په شا کېږي نه که پاکستان لکه څنګه چې ما نه مخکې وویې چې افغانستان په هغه کې اخلاص ښودلی دی خو پاکستان چې کوم دی هغه اخلاص نه دی ښودلی لکه څنګه چې تا وویې چې غړي هم داسې دغه کړي دي چې هغه ماز یعنی سرکاري کسان دي خو که اوس هم دي دې طرف ته توجه وکړي چې دا د دې جرګې نه پسپایي چې کوم دی د دې دپاره ممکنه نه ده چې پسپایي دې ممکنه نه ده باید چې داسې عمل وشي چې د هغې مثبت نتایج راشي نو مثبت نتایج به زما په نسبت باندې الله راځي چې که دا کمیشن دی مقرر کړو اگر چې دا دلته کې هم خلک وایي چې دا صرف سرکاري کمیشن دی خو که دې سرکاري کمیشن هم د جرګې ممبران د قومونو نمایندګان واغسته ټول قومونو له پکې نمایندګي ورکړه ټول افغانانو له نو بیا توقع کېدای شي چې د دې نتایج ټول قوم افغانانو نمایندګي پکې رانله او بیا باید چې اواز کمیشنونه یو ځای کېنني لکه چې دي هغه راغوښتلي دي چې د دواړه طرف ته یعنې د افغانستان د طرف نه هم چې کوم د جرګې غړي مقرر شي او د پاکستان د طرف نه هم د افغانانو چې د جرګې مشران مقرر شي چې په هغې کې د هر قوم د هر قبیلې علما د هر قبیلې مشران د هر قبیلې چې کوم دی نو پوهان دانشوران چې دا ټول پکې یعنې نمایندګي ورکړی شي او بیا دا شریکه جرګه وکړي داسې هم نه چې یو هلته کې ناست یو بل دلته کې ناست جرګه چې کوم وي نو هغه په مسلو باندې غونډېږي نو فی الحال چې کوم دی نو د دې منطقې امن چې کوم دی خبره ده چې د ټول د دې جرګې مقصد هم دا دی چې دا جرګه چې کوم دی په دې خاوره کې بدامني ده بدامني د ټولو تباهي ده چې دا جرګه د هغې امن د راوستو دپاره څه لارې چارې راولټوي نو که دغه شانتې لویه جرګه راله نو زما دا یقین دی چې د هغې نتیجې به مثبته راشي خو که چېرته بیا د دواړو دولتونو د پالیسیو جنګ هم داسې دوام ولري او دغه ټولې خبرې چې اوس ورته خلک امید لري دا یوازې خبرې پاتې شي په هغې صورت کې تاسې د لرو او برو پښتنو راتلونکي څنګه ارزیابي کوئ څنګه که داسې ونه کړي په اخلاص باندې نو تاوان به د دې راځي ځکه چې د اقتدار باندې خو دي دا اقتدار چې کوم څه راځي خو د دې جوړې ته راځي تاوان به هم نه دي چې ونه شي منګه خو کم از کم په دې باندې چې که دې صحیح کار وکړي نو زموږ دا مصیبت به چې کوم دی یعنې په ښه طریقه باندې غوڅ شي او زر به غوڅ شي که دې صحیح کار ونه کړي هم زه کم از کم په دې باندې زما زړه غټ دی چې دا قوم انګریز تقسیم کړی دی دا جرګه چې کوم دی دا هغه وحدت طرف ته یو ډېر لوی ګام دی
چې اخیستل شوی دی. او داسې ویل کېږي چې دا قوم هم د پردو په لاس باندې تقسیم شوی او دغه جرګه کوم چې د نورو خلکو لاس ته دا به کامیاب شي. یو څه تصور خو د خلکو سره دا هم دی چې د یو قوت په زور باندې دا قوت مات شوی دی. دا پښتانه که قوت و د یو قوت په نتیجه کې مات شو چې هغوی د دې منځ کې کرښه راښکله او اوس هم د داسې یو قوت ضرورت دی. تاسې څنګه فکر کوئ چې دا به د نړیوال قوت یا د امریکې مداخله په دې کې ګټوره نه وي؟ داسې ده چې ما نه یو کس یو صحافي تپوس وکړو چې امریکا پښتانه یو کوي. ما ورته خان ما چې په ژوند کې د ایجنسو سره تعلق نه دی ساتلی. ما ته هېڅ علم نه چې دا خو بعض سړی ته ویلی شي چې د ایجنسو سره تعلق وي. البته ما به زه دا یو خبره کوم چې زما قوم تقسیم دی. زه افغان یم، زه پښتون یم، دا قوم تقسیم دی. زما د ژوند مرام دا دی چې زما په ژوند کې چې کوم دی دا وحدت، دا قوم خپل وحدت حاصل کړي. نو ما وی چې هر قوت چې په دې وحدت کې زموږ سره مرسته کوي زما د زړه سر دی، او هر قوت چې د دې وحدت کې خنډ کېږي زما د مرګ ویدو دی. نو ما وی هر څوک چې البته دا چې ته یې چې هغه څه ته وکړې نو دا به ته دغه سړي ته تپوس وکړې چې چا د ایجنسو سره تعلق وي. ما ورته ما سره په ژوند کې له ایجنسو تعلق نه دی ساتلی. خان لالا دا چې تر ډیره پښتانه قومونه هغه که د پولې نه دې غاړه دي او که د پولې نه هغې غاړه دي دواړه لوري دغه جرګې ته په ډېر امید سره په تمه دي او هغوی د دې نه ډېر امیدونه لري چې ګویا دغه جرګه به د دواړو لوریو ترمنځ د وحدت او یا د پښتني توحید یو لامل وګرځي او دغه فري کرښې به ړنګې شي او پښتانه به بیا په خپلو کې سره د یو قوم په حیث د یو قوم حیثیت خپل کړي. که تاسې په دې اړه باندې د شمشاد لیدونکو ته نور څه ځانګړی پیغام لرئ؟ زه د شمشاد څانګې نه دا توقع هم لرم او دا امید هم لرم او دا وایم چې دا یو داسې څانګه ده چې دا د پښتنو ده او د پښتنو د مفاد او د دې قوم مفاد، قومي مفاد مخکې کول غواړي. نو زه د دې جرګې متعلق دا وایم چې جرګه چې کوم ده هغه د امن دپاره دغه شوې ده. فلحال د دې جرګې د قومي وحدت خبره نه ده، د هغې دپاره نه ده مقرر شوې، خو دا فطري عمل دی چې دا جرګه وشوه د قومي وحدت ته یو ګام واخیستی شو. د جرګې فریضه دا ده، زما په نظم دا پکار ده چې جرګه چې په دې منطقه کې امن راشي، د امن لارې چارې ولټوي او دا ترهګیري د منځ لار شي، دا د یو بل فساد د منځ لار شي، د یو بل د هغې په ځای تعاون داسې لارې وشي چې د یو بل سره تعاون، تجارت کېناستل. نو چې دا لارې رالې خود به خود وحدت طرف ته خبره لاړه. نو زه د شمشاد څانګې نه چې کوم دی دا توقع ساتم چې دی هر څه چې کوي خپل فریضه دی کوي، هغه د دې فرض دی چې څه ورته مخې ته دي او بیا خاص کر چې کوم دی په هغه د ډیورنډ کرښې نه بره موجوده افغانستان، زه هغې ته موجوده افغانستان هم، ځکه چې کوم افغانستان احمدشاه بابا د قوم په مرسته جوړ کړی هغه افغانستان نشته. نو زه دا وایم چې دا شی څانګې نن د میډیا دنیا ده او شمشاد څانګه د هغه میډیا چې کوم دی که یو لوی شاخ نه وي وړوکی شاخ زرور دی. نو زما دا توقع ده د شمشاد څانګې نه چې هغه به د خپل ذهن، د خپل مفکوره، د پښتنو د یووالي، د وحدت، د افغانانو د وحدت، دا مفکوره به په خپل حال و ځلو باندې ډېر مخکې بوځي. زه به کم از کم په خپل ژوند کې مشکور یم. خان لالا ستاسې نه ډېره مننه. کور مو ودان چې د شمشاد لیدونکو سره مو د خپل زړه خواله شریک کړه. د شمشاد درنو لیدونکو د لرې پښتونخوا د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لالا سره زموږ خبرې په همدې ځای پای ته رسېږي. تاسې د شمشاد سره اوسئ. ستاسې نه ډېره زیاته ډېر تشکر، ډېر مهرباني. ستاسو د راتګ، ستاسو د راتلو ډېر مننه، ډېر شکریه.